د ټولو خلکو په وړاندې د محمد بن مرسل سر څنګه قلم شو. دا ویډیو هم په سوشل میډیا باندې نن سبا په ډېر زیات ټرند کې چلیږي چې د هغه سر د ټولو خلکو په وړاندې قلم شوی دی. د محمد بن مرسل په باره کې موږ تاسو سره مخکې هم یو ویډیو شریکه کړه او دغه ویډیو چې دا په نجران کې په سعودي عرب کې مخې ته راغلې ده، دا واقعه هلته مخې ته راغلې ده او دا واقعي په باره کې همدغه ویل کېږي چې د هلک هم خپل د تره زوی وژلی و، نو د هغې په قصاص کې د دې هلک نه چې کله سر وهل کېده نو په هغه دوران کې د ټوله قبیله راغلې وه او د دې دغه مخالف خلک چې دي هغوی ته ښکته شوي وو، خپل هر څه یې راوړي وو، خپل ملکۍ نه هم ورته تېر چې موږ ته معافي وکړه، خو هغوی ورته معافي ونه کړله. بیا د هغې نه پس د محمد بن مرسل کوم چې دغه هلک دی یعنی قتل یې چې کړی و د هغه نه سر وهل شوی دی او په دغه واقعه باندې په ټول سعودي عرب کې خلک ډېر زیات خفه دي، افسوس یې کړی دی چې په کار دا وه چې ویل یې دې هلک ته معافي شوې وه، خو دا د هر چا خپل شخصي نظرونه دي. الله پاک دې په دې هلک باندې هم رحم وکړي او د ده نه وړاندې چې ده کوم وژلی الله دې په هغه هم خپل رحم وکړي. زموږ مقصد دا خبر تر تاسو را رسولو چې تاسو سره شریک کړو. ستاسو هم جهان مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.